نو زمونږ دا تعلق یې د ښکلي خدای سره جوړ که آی هاي هاي کلمه مو وي لا اله الا الله د محبت آواز راکړئ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ الله جل جلاله سره جوړ کړلا شکی بم کولی اگی نے منی کو ڈاکی بم کولی چنا ڈاکی بن کرے دا مسلمان نبا پنا جیز بال مال نغصب کرے شکی ڈاکو نے منی کو صدخوری بم کولا چی صد بن کرے زنا نے من کو زنا بن کرے او شلان کی و مردار پرتا و اعلان کو چی پدی بن دا مردار دا یو خدا چی پخبل مردار شی او چا لال نکاغ مردار دا یو ساروی جندیلی چی دا غیر اللہ نم پی واغستی شناغ مردار دا ورطوی قربان اے بادشاہی وقتا مونگے دا حرام خوراکنو نمنی کو اس پا ذبح بانی بسم اللہ اللہ اکبر آئیو وہ صراط نشران اخشرا کا اور توی قربان دا ظالمان زمونگ دشمنان شلا نم پریدی دا اللہ عبادت تا نم پریدی دا مدینی دا جانان محبت تا کل رابانی یو ٹاپی لگئی کل رابانی بلی ٹاپی لگئی آخر کی دا مدینی جانان ہوئی چتا سو تڑے تکلیف ہے پہابشو کی یو بار شادی نجاشی بادشاہ نامرا لار شیخ انشاءاللہ دیندار انسان لے اے بادشاہ ستا صفت مونتا دا مدینی جانان مبارک کر دے آہا ہا ہا دے سردارانو تا اخپلی وزیرانو تا بیچے کتنو اگیبو دا سرون غلی غندے لاندے کا چا خدای دے خیرو کی مامیلا خوبل خوانا وانا دا مغیاو خواہ کولا چی طلبدی خواہ درنشی سندونا مورکول آخو جا پر تیان ناشنا تقریر شروع کرے دے اے دا کافرانو خبر باطلو دا حق و جا الحق لگ دا دخلا جا الحق قاری سے بواز راکا کنا جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا شحق راشی باطل با اللہ مٹھاوئی ما تو سگورے شحق پر آگئے تلدرنشوا پدغ دوران کی نجاشی بادشاہ لدی خبرو دیر خوان ورکا بیا ورطوی بیا ورطوی بادشاہ وقتا نجاشی بادشاہ را داس نبی مبارک اللہ را کہے داس قرآن کریم مبارک پہ نازل لیا شدہ سے کلام بچاورے دلی نوی داس خبری بچاورے دلی نوی داس ناشنا خبری پہ نازلی دی حضور اس پاک مبارک دا مدینی دا جانان دا شان نا قربان شما چکم کلام پہ نازل دی شاہ اللہ خیست دی نو خبریم خیست دی کمی فرشتی چی روڑی دی اگا فرشتم خیست دا پکم نبی چی نازل دون اگا نبیم خیست دی پکم غر چی نازل دا اگا غرم خیست دی کمی سرگی چی پی لگی اگا سرگیم خیست دی چکم خوگون اوری دا خوگونم خیست دی چکم سینہ کا پروت ہے دا سینم مبارک دا اور چکم جب تلاوت کی دا جبم مبارک دا اور چی سوکو سرمین کی نو دا مبارک دی اور چی دا سوک سبحان اللہ وی نو دی کی خدا سر خبری ندی پکا سبحان اللہ وی دی کی خدا سر بیا خبری ندی پکا ما دا بوئی دا رب العالمین نظام دی نجاشی بادشاہ چی لفظ دا قرآن واری دا چی ما خوینجی شریف کتلے دے عیسیٰ علیہ السلام بانے خوینجی شریف نازل لے خواہ قرآن کریم اگے سر غزمان لا ربط پیدا شوے نوے ورطوی جعفر تیار مبارکہ وی ہاں ویتا تا دا قرآن کریم سے حصہ یاد دا دا قرآن نسو تلاوت کولی شی بیدار شی جی ورطوی او سے ماتا دا الحمدللہ غشاگر دا مدینی دا جانانیم ما دا مدینی دا جانان پا مدرسہ کے دا حضور نخولی خبریز دا کری دی اور ما دا سرور کونین دا مدرسی دا قرآن دا کری دی دانن چیتا دا طالبان حافظان گوری وارو وارو دی پسینو کی دا خود قرآن پروت دی دا دا حضور مبارک برکت دی کہ حضور نوی قرآن بنوی کہ حضور نوی زمک آسمان بنوی کہ حضور نوی
حضور نه الله بخپل خدای سرګند کړی نه وا اوه دا د خپل مخ مبارک د پیغمبر مبارک برکت دی ورته وی قربان سی سره ته د قران دریا ده نبی مبارک فرمایي وای چې په کوم سینه کې د قران یې حصہ موجود نه یو صورت دی ولی نه دو دی نه او که سینه د پسینه کې د قران یې حصہ موجود ده نو دا بختور سینه ده او که کوم سینه کې قران نه نو دا په مثال د کندر دی په کندر کې ګوره چې څوک پکې نو سیږي چتونه به را پروتي وصل خانه به را پروتي نو کوم سینه کې چې قران نه دا په مثال د کندر دی نو الله دې زمونږ او تاسو سینو کې قران مامور ولري او قران مینه دې پکې الله پاک قائم او دائم ولري دا الله مینه دې پکې الله قائم او دائم ور سره دې خدای د خپل پیغمبر مبارک محبت په دې سینه کې راته ولري دا غي د صحابه د نیکانو صالحو محبت الله زموږ استاد په سینو کې قائم او دائم لکه د محبت आवाज را کوي الله سره زما دغه محبت او دغه مینه سیوا کا ما تو سګورې جعفر تیار رضی الله تعالی عنہ توي وی تعالی د قران عظیم مبارک سی صدر یاد ده او تو یو قربان ماته د قران عظیم حصہ خو ډیره یاد ده خو زه یو صورت بل تعلق تلاوت کوملو ای هي صرف سمغه شمشور احمد صاحب او سرور خان ماما سبحان الله وی تاسو لک ماته ګوره دا تاسو چې اوس ته ګوره دا برستو کیږي دا کار برستو کی تاسو لک ماته ګوره خو زه نور وضاحت نکوم ځکه چې د الله یو شروع ده کنه خیر دی تاسو توجه لکه ماته کوي هغه موشي که خیری چیزی زی هغه زی له قرابه شي خدای به مخره ولي ښا تاسو لکه توجه ماته وکړئ خیر توجه لکه ماته وساته لکه توجه مال راکې جعفر تیار مبارک ته وي ته قران کریم چې قربات قران عظیم مبارک یاد دی هغه ته د قران کریم ډیره سیا دوا او بلکې د حضور صحابه خو ټول حافظان دي ټول حافظان دي جی ډیر بختوري چې په کومه سینه کې قران پروت دی حضور مبارک فرمایي چې په کومه سینه کې قران پروت دی اے د بدن دا سرمنده د جهنم په اور باندې حرام ده سوال نه پیږي چې د سرمنده په جهنم اور نږدې شي تقریبا په سینه کې د خدای قران پروت دی د په سینه کې د خدای قران کریم پروت دی ډیرو خلکو د قران مقابله کړې دي خو چام د قران مقابله اوسه پورې نه ده کړې نه به وکي نه کړی دا نه به وکړي شي نه به وکړي شي قیامت پورې الله چیلنج ورکړي یو نه دو نه درې نه مرګري شي پلکاو پکرباو پدماو راج میدان ته شي الله وي زما د قران کریم د یو آیات د یو سورت د یو معمولی غوندي شي مقابله تزان برابر کې نشي کول د قران عظیم مقابله څوک نشي کول جواب راکې کولی شي څوک د قران عظیم مبارک مقابله نشي کوله په هندستان کې شاه عبد العزيز رحمت الله علیه مبارک فرمایي یو کس اعلان وکړ چې دا کلام الله چې دا پناه حق دی هغه بل کسوتی زما دا کتاب چې دا په حق باندې باطل کتاب ته حق وي حق ته باطل وي نن سبا دا سه معاشره شروع ده هغه شاه عبد العزيز مبارک پس کسان را لوي قربان دغه سه پروګرام دی وی دا سه وی ښا وی کوم دي چاندني چوک کې مشهور چوک د شدی راغی شدیدا سوکتا ناغور توی تسوی وی حضرت زداوی ما چستاسو کتاب پناه حق دی زما کتاب په حق دی وی سبکو مقابله بس چل بکو وی دا سی بکو چې دا اور ما بل کړي دی اور تب خپل کتاب ورولو اور تب خپل کتاب ورولو کستا کتاب اوسیز ناغه نه حق دی که زما کتاب اونسیز نو بیا دا په حق دی شاه عبد العزيز سے ورتدا سے کته وینا سیبا نا خبر ده خطا ده وی ولی ورتوی دا اللہ بندہ تک قرآن کریم مبارک نمانی قرآن کریم پور خندا مسخری کے خمات دا ادب دا مدینی دا جانان دا مدرسی نملو شوی ما تا ادب دا حضور دا مدرسی نملو زبیده بنیما تب خپل کلام غرزولی شي خو زه د خدای قرآن کریم چته داسې کولی شم چې راویلم زه به قرآن د اور ته غرزوم الله 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 الله
زموږ مسلمانان خو چې یو پاڼه په د قرآن چته پرتي راویلي نو په دې ښکلي کې داسې ده که نه ده جي جواب راکړه داسې ده که نه ولې دا د خدای خبرې دي وي برې کېدي په یو بره ځای کې کېدي خو د قرآن احترام خو مسلمانانو کې الحمدلله شته او ته وایي نه 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 خبره خطا ته خپل کلام کتاب غورځوې غورځوه خو زه دونه بېدبه نیمه ورته وایي ښه نو بیا به څه کوو ورته وایي قربان ته به خپل کتاب راوالي سیدي سره به یې ونیسي زه به د الله کلام سیدي سره ونیسمه داسې راته بېدبي ښکاري چې قرآن کریم ورته ګزار کما نن ورته به وردانګو چې کوم سړی اوسېزلو هغه ناحقه دي او که کوم انسان یې ونسېزلو هغه په حقه باندې ما دغه وخت سړي شاته ګیر ولګو وی قربانه والله وی تا سره مقابله ګرانه ده وی ما په تجربه کړې ده اور می سیزي اور می سیزي وی بیا مې کاته خطرناکه ده وی به خبره ټیک ده وی دا تا ولې داسې وی ما په مساله مګلې و چې اور په اثر ونه کي هغه وی تا په قرآن مساله مګلې ده ما د قرآن مینه په خپل بدن مګلې ده والله زما په خدای قسم عمر فاروق مبارک نه چاهے وی د خدای په ذات کې سونه یقین وی عادیان سمودیان شګټ کټ د کجورو مرتنی وي هوا لکه د کجورو د تنو نه بوت د جړلو سره راو که خدای نيست او نابود کو ویلو زول ورته وي دغه هوا دی په عمر راشي او عزت صادر پوګا چوم وی د عمر صاحب د خدای په ذات دونه یقین دی وی زبا سینه کې د خدای قرآن پروت دی زبا سینه کې د خدای قرآن پروت دی زبا سینه کې د مدینه منورې د جانان عشق مصطفی پروت دی زبا سینه کې د الله محمد پروت دی وی زما د خدای په ذات داسې یقین دی وی چې دا صادر پوګه واچو ما وی د عادیانو سمودیانو د کجورو منډونو کورونه الزولی وی والله که د عمر صاحب صادرم دوګي نو خواږي هاي 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 لار د صحابو د ایمان نشما لار د صحابو د ایمان نشما صغیرت من خلقو سیزت من خلقو خدای د ټولو درجې بلند دي خدای د ټولو درجې بلند او الله دې د هغې په خاطر په مونږ باندې رحم وکړي الله دې د هغې په خاطر په مونږ رحم وکړي زه د صحابه کرامو تذکرې کومه بله جمعه چیرمن ما سره راغلی د بیا ډېر وژړله اوس هم اثر پې شته د جمعې په ورځ اکثر چې ته لاړ شمه په دغه جمعه ذکري ته لاړم دې چې راغی مې سړی شته نه وي یاره زبان یې بند دی مې ولې وی لاندې جومات کې تېخانه کې زموږ مدرسه کې لاندې ودو بیا مې دته په سبا ماسپښین چې راغی مې لکه ولې خیر و ما ته وی بس سړی په ژړا شو په ژړا شو مې خدایه خیر ما ورته سبا خبر وکړه د خدای نیکبخته ما ته وی مولانا صاحب زه جومات کې ودومه وی د جمعې د مانځه ټیم کې ستاسو د مدرسې ته 15 کسان په اسونو سواره رالو سپین سپین پټکي او ښکلې ښکلې مخونه دې ما ته وی او بیا وی د اسونې چې کله د کور سره ستاسو ودرول وی لاندې پوړو ته کونو شو یې بره پوړو باندې وخته وی ډایرکټ لاړ میراب کې په میراب کې زما پټکي پروت دي وی یو صاحب پکې پټکي راواغېسته وی چیرې شریف علي جان مولانا هغه بل ورته وایي خو د مادن صاحب په ځای کې د جمعې لمونځ کوي دا بیا کسو ته آواز ورکړه وی د هغې نه پس وی ما په هغه ځای کې بیت الله شریف او ګنبت خضرا لګولي دي وی دا صاحب لاړو په ګنبت خضرا هم داسې لاسو په بیت الله شریف بیا د هغې نه پس وی بیا وی چې ساري ګونه بس لاړو وی ده ته وی چې ته خو صاحب ښې که نه چې ښیم وی پاسونو باندې سواره شو لاړو ده ته ما ورته وی چې تاسو وی والله ما نه واره ما زبان بند شو چې دا څونه ښکلي مخونه دي عقل مې کار ذهن مې کار پرېښه چې مولانا صاحب خو نشته او دا راله مې مبارک دی شاوي ولې مې دا تا 15 کسان لیدلی دي یو د مدینی جانان او څلور ورسره د مدینی جانان یاره څلور ورسره یارانو زه د یارانو صفت کوم د حضور د غلامانو نو ځکه الله پاک دغه قدمونه زموږ غریب خانې ته دغه مدرسې ته رابخي بل یو ملګري راته وایي چې موږ حضور مبارک د شپې خوب کې ولیده ما ته وایي ستاسو مدرسې ته ډایرکټ راوخته برابر او دا جونیر قاری شیودی ناسو تلاوت کوي دي ته
دا شونې خو چې ما ته چې حضرت دا ولي وې دې د مدینې په جانان وته وی دې په ما ډېر درودونه وای دا موږ او تاسو سره د خدای مهرباني او د کانو بزرګانو اولیاء دعا را سره ده نور سنشته ډېر کمزوري او ډېر عاجزانه خدای دې زموږ استاد ته ترانې نصیب کړي